ملي دفاع وزارت وایي د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ کې 327 ارادې وسایط ترمیم شول. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ د جګړه ییزو تامیناتو ښوونځي په ورکشاپونو کې 327 ارادې بېلابېل ډوله پوځي وسایط دا تخنیکي او مسلکي انجینرانو په هڅو ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. دغه وسایطو کې 204 ارادې رینجر، 21 اراده هموي ټانګونه، 22 ارادې انټرنیشنل موټرې، 21 ارادې فورډ ایفریسټ، 11 ارادې فورکلوفتونه او ګڼ شمېر نور پوځي وسایط او تجهیزات شامل دي. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ مسؤلینو یاد وسایط په منظم ډول پار کړل او د اړتیا په صورت کې به ترې استفاده کوي. بلاخوا په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان هیوادونو د اوسپنې پټلۍ د لوړ رتبه مسؤلینو ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ پروژې پر مسیر چې له مزار شریف څخه پیل او د پکتیا ولایت تر خرلاڅې بندره پورې غځېدلې هوکړه شوې ده. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال د خرما بڼ حاصل شاوخوا 22 ټنه اټکل شوی دی چې د تیر کال په پرتله 4 ټنه زیاتوالی ښایي. یاد بڼ په 40 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې په دې کې د خرما د 6 ډولونو 2700 بوټي کینول شوي دي او 10 تنو ته پاکې د کار زمینه هم برابره شوې ده.